بسم الله الرحمن الرحیم. درازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل نه زه فضل سبحان ټولو ملګرو ته د امن، مینې او بختور نصیب دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، الله باچا چې چاله سترګې ورکي او بیا هغه سترګو له د لیدو طاقت ورکي، نو دې ته نور علی نور ویلی شي. د رنګ او نور په دې جهان کې د چاپیرچل رنګونه ډېر خلک ویني، او د رنګ او زنګ په فلسفه د عقل په محفل کې یو ځانګړی مقام هم مومي. خو زما په خیال د ټول جهان د نندارې نه یو د ځان ننداره ډېره ژوره ده، او څوک چې د دې نندارې جوګه شي او د سترګو د لیدو او د نندارې د پړقېدو په مطلب پوه شي، نو بیا د ژوند مقصد پوره شي. بیا نه د دولت یو څو ټکې د انسان سوچ او مزاج بدلولی شي، او نه د سپینو تورو په پړقا کې د مرګ ویره زړګې درزولی شي. چې د ژوند په ادیره کې ځان ته ګورم، چې د ژوند په ادیره کې ځان ته ګورم، د شکست په آینه کې ځان ته ګورم، او ټول وجود مې سوری سوری شو زړګیا، ټول وجود مې سوری سوری شو زړګیا، ستا محفل بله ډیوه کې ځان ته ګورم، او د لاسې مې وسوسې نشه نشه کړي، د لاسې مې وسوسې نشه نشه کړي، بس د ځان په تماشه کې ځان ته ګورم، او د هوس سپیره لمحو تعبیر بسوي، د هوس سپیره لمحو تعبیر بسوي، د غربت تشه کاسه کې ځان ته ګورم، او ځکه نن مې د وفا نه تمه پرېکړه، ځکه نن مې د وفا نه تمه پرېکړه، د سبا په حادثه کې ځان ته ګورم، او خلق ستا د جلوو پړق ته تا ته ګوري، خلق ستا د جلوو پړق ته تا ته ګوري، زه خو ستا په ننداره کې ځان ته ګورم، او هیڅ خمار فضله ژوند کې پاتې نشو، هیڅ خمار فضله ژوند کې پاتې نشو، چې د وخت په پیمانه کې ځان ته ګورم، چې د ژوند په ادیره کې ځان ته ګورم، د شکست په آینه کې ځان ته ګورم. ګرانو ملګرو، د دې غزل نه وروستو یو قطعه ستاسو په خدمت کې پیش کوم. د له ما سرخط یې ښودی بې وسي. ما اسمان ته کتی نشو ګناهګاروم، ما اسمان ته کتی نشو ګناهګاروم، امیدونه حواله کړو ما اجل ته، او ای غمونو تاسو هم ورپسې بیایم، ای غمونو تاسو هم ورپسې بیایم، حسرتونه خو مې ټول بوتلو مقتل ته. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې دا کلام او مختصر تمهیدي خبرې به ستاسو خوښې شوي. زه به د دې کلام په هکله ستاسو د دریځ په تمه یم. د پښتو ادب او شعري ذوق د ځلا دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ. ښاد او خوشحاله اوسئ.